څلور لنډ تازه او ډیر زیات مهم خبرونه دا چې نن په کابل کې تیر شول او د چا ترمنځ هوکړې وشوې او د دې ترڅنګ نور خبرونه کولی شئ د ویډیو کې وګورئ. ولسمشر ایمانی وایي ولسمشر غني او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی مردی محمدوف له ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا واردولو په اړه هوکړه وکړه. د ارګ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې دغه هوکړه د ولسمشر غني او قربان قلی مردی محمدوف ترمنځ په ټلیفوني خبرو اترو کې شوي او ټاکل شوي چې برېښنا شرکت په دې اړه د جزئیاتو په هدف له مقابل لوري سره بحث پیل کړي. دوهم خبر د افغانستان د مالی وزارت وايي په کاربوخ 200 کارکونکي تقاعد کړي دي. دغه وزارت په خبرپاڼه کې راغلي دي چې په قانوني توګه په دغه وزارت کې د یادو کسانو د خدمت دوره پوره شوې ده نو ځکه یې تقاعد کړل. خبرپاڼه زیاتوي تقاعد شوي کارکونکي له کلونو راهیسې په دې وزارت کې خدمت کاوه او نور یې عمرونه د دې تقاضا نه کوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. بل خبر ولسمشر غني غواړي چې د خوست هوایي ډګر معیارونه ژر تکمیل او جنوب ختیځ زون کې په نړیوال هوایي ډګر بدل کړي. د خوست نړیوال هوایي ډګر ترمینل د داخلي او بهرنیو مسافرینو لپاره معیاري ساده او عصري VIP سالونونه، ادارې، دفترونه، رستوران، برېښنایي زینې په 5 پوړونو کې معیاري د کنټرول برج او نور سهولتونه او تاسیسات لري. د خوست هوایي ډګر به د هیواد په کچه د مسافرینو لپاره تر ټولو لوی ترمینل ولري چې د کابل د هوایي ډګر په 1.5 برابر به لوی وي. د ترمینل د کارونو بشپړېدو سره به د روزل شویو مسلکي سرحدي پولیسو شمیر هم زیات شي. او اخیری خبر دا چې د کابل د اونۍ اوله ورځ بیا په خونړیو بریدونو پیل شوه. د افغانستان پلازمینه کابل کې نن د شنبې په ورځ 2 چاودنې شوي او لږ تر لږه وطنه پکې ژوبل شوي دي. د کابل پولیسو د چاودنو او پکې د مرګ ژوبلې خبر تایید کړی دی. د افغان رسنیو تر مخه د کابل پولیس ویلي دي چې چاودنې په موټرو پسې نښلول شویو مقناطیسي بمونو د لارې شوی دی. له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د دې څلور لنډ خبرونو په اړه نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې حتما شریک کړئ. د همداسې نورو خبرونو ته اورېدو او لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.